دام هر جرنل غواړي وسو ډیر جرنل غواړي هر یو نه ډیر غواړي بل ګرافیکل ابستریکټ چې ته د ایمیج په شکل کې هغه خپل فایندینګز خلکو ته وښایي چې ما څه مونتي دي نو چې څومره ډیر په هغې کې په یو ایمیج کې ته شاملولی شي چې هغه پکچر ستا د پورا تحقیق ورکړي نو ګرافیکل ابستریکټ هغې ته وایي او هایلایټس چې دی دا بلټس کې ته نو درې څلور کرښې ولیکې چې ستا ریسرچ هغه ډسکرایب کړي او ابستریکټ چې دی نو دا پوره سټوري ده خو جامع ترین او مختصر ترین انداز کې خو ابستریکټ چیرې سمري نه ده سمري دې ته وایي چې تا ټوله کیسه راغونډه کړه ابستریکټ چې دی نو دا سپیسیفیک ایریا ټارګټ کوي ستا د ریسرچ مضمون اهمیت دا مې وکړو ولې مې وکړو څنګه مې وکړو او څه مې وموندل او اهمیت یې څه دی نو دا ته په څلور پنځو کرښو کې چې هغه میکسیمم یو پیج نه سیوا نه دا ته د ریسرچ مغز ولیکي نو دغې ته ابستریکټ وایي خلک دا سمری سره کنفیوز کوي سمری دا شی نه دی سمری یو مختصر ډسکرپشن دی یو سټوری او ابستریکټ چې دی نو دا ټیکنیکل سیز دی چې ته ټیکنیکلی هر سیکشن هغه کې شوکیس کی او خلکو ته وښایي نو دغه د ریسرچ طریقې کار دی بل کوېسچن او ډاکټر صاحب زما ذهن ته اوس دا کوېسچن راځي د ډېر وخت نه دا اوس نو دا کوېسچن نه ډېر وخت نه زما ذهن کې کوېسچن راځي چې اکثر خلک دا تپوسونه کوي چې پښتانه چې دا په تحقیق کې وروسته پاتې شوي دي نو زه هم د هغې غټه وجه هم دا ده چې مونږ په پردو جرنلو کې ریسرچ پیپرې خپلې کوو نو که چې د مونږ خپل جرنل جوړ کړو که د اردو لینګویج مونږ جوړ کړو که د پښتو لینګویج مونږ جوړ کړو نو زه هم دا به ډېره غټه خبره نه چې لکه مونږ بیا په خپل لینګویج کې ریسرچ کوو دا به ډېره غټه خبره نه وي په روان وخت کې او دا به ډېره غټ اثر پرې نه باسي زمونږ په دې ریسرچ باندې دا یو سړی و نو د هغه زوی نوی نوکر شوی و نو هغه ورله فریج واغېستو نو هغه چې فریج کور ته وړو نو ورته ویې ښه نه دا خو هلکلي وی چې هغې کره میوې هغې کره سیوا خوراکي چې بل وخت لا پکې کېږي مونږ کره خو صفیا کېږي مونږ به پکې صفیا کېږدو د پښتو جرنل به هلې هغې قیمتي کېږي چې پښتانه ډېر ساینسدانان پیدا کړي چې هغه خود کفالت مونږ حاصل کو چې د مثال په توګه مونږ لا په جرنل په میاشت کې مونږ یو جرنل وباسو اکثریت جرنلی چې دي نو دا منتلی دي بای منتلی پکې هم شته 6 منتلی پکې هم شته خو اکثریت چې دي نو هغه منتلی دي او اوس خو منتلی هم دي بس چې څنګه ایکسپټ کړي نو آنلاین یې ورکړي نو په میاشت کې فار ایگزامپل ستا 10 آرټیکلز پکار دي 15 آرټیکلز چې دي نو کم از کم چې ستا د خپل یي نو ته به بیا د بهره 15 دپاره انتظار وکړي خو چې ستا خپل یو ني او ته ټول د باره غواړې نو هغې به درته وایي یاره مونږ د غنمو دا بوجۍ ستاسو کلي ته د وړو او ټولې د وړو ستاسو خپل یو بوجۍ نه کېږي نو دا مشین زموږ کور ته نه راوړي بنیادي خبره دا ده چې مونږ کله تحقیق شروع کړو او په خپله ژبه باندې په خپله ژبه کې مونږ تحقیق وکړو لکه مخکې دا ډېره ناممکنه وه خو چې کله ډیجیټل ایج راغی نو دې کې ریسرچ ته اکسس اسان شو نو دا ناممکنه اوس نه ده بیا چې د آرټیفیشل انټیلیجنس راغی نو دې ټرانسلیشن هم آسان کړو چې ګوګل کې راغی دې ټرانسلیشن یې هم اسانې کړې نو دا ممکنه ده خو ریسرچ کلچر به دې له جوړېږي ریسرچ کلچر چې دی دا به الهغې جوړېږي چې د ریسرچ ضرورت وي د ریسرچ ضرورت به الهغې جوړېږي چې کم تحقیق ستا په ادارو کې کېږي د هغې ریلیونټ کارخانه یې تا سره نو هغه کارخانه دار به تا ته وایي چې په دې سیز کې زه دا ماډیفیکیشن کوم په دې ما له تحقیق وکړه دقسې دا اوس چې مونږ هم تحقیق کوو دا مونږ پردو له کوو دا مونږ ځان له نه کوو خپل ټریننګ کوو خپل ټریننګ پکې کوو دغه عنصر پکې دی خو د هغې نه صحیح فایده هغه څوک اخیستی شي چې په هغه موادو باندې هغې سره کارخانې نو زموږ تحقیق هغې پکارېږي ډاکټر صاحب اوس دلته که مونږ وګورو که نه ډېر زیات سټوډنټس داسې دي چې هغه په چاینا کې دي هغې ولې چې کوم دی سکالرشپ ورکوي او هلته ریسرچ کوي د ریسرچ د پاسه نور ریسرچ به کوي داسې داسې سټوډنټس پکې دي چې 14 پیپرې لیکلي دي 15 پیپرې لیکلي دي اول دکې هغې پراته دي هغې ریسرچ کوي
نو دا خو لکه مطلب دا دی چې لکه دلته کې موږ سره تاسو وختي خبر ورکړه چې په فرج کې میوه خلک دي سبزیات کې پکې نګ دي نو موږ سره خو میوې شته خو زه یم چې فرج دي زما چې څومره خیال داسې لکه تر څو پورې موږ جرنل جوړ کړی نه دی نو خو به زموږ یونیورسټۍ زموږ سټوډنټان چې کوم دی نو دا د ما یو ملګری و نه به ډېر د لرې نه راغی زما پلار ته به ویل هغه څه شو هغه به ورته ویل هغه یاره چې ته راتلې دومره لرې نه خو اول به یې ټلیفون کړو که نه ولې ستاسو کلي کې ټلیفون نشته هغه به ورته ویل یاره جیب په ډېرو خلکو سره شته خو ځان له پکې لګوي خبرې کوي موږ له پکې وار نه راکړي نو بنیادي خبره دا ده چې ته څه وکړه نو ستا به کېږي که نه چیني هلته څه کړي دي هغه یو انفراسټرکچر جوړ کړی دی تا سره باغوانۍ د سړی راتلی شي ځکه تا سره ځمکه ده پمپ دی در سره یوې ده در سره که تا لیبارټرۍ معیاري جوړې کړې او بله خبره چې یو بیروني کس زه راولم او هغه وایي چې زما شناختي کارت پکار دی یا مې پاسپورټ پکار دی زه ورته وایم چې دغه پلاني له به پټې پیسې ورکړي او په هغه پلاني کتار کې به ودرېږي په دې به ما ته ځان ښه ښکاري اصلي خبره دا ده چې موږ خپله معاشره او خپل نظام صحیح کوو چې پردي ته به موږ فخر کولی شو نو که موږ زه پروفیسر یم په یونیورسټۍ کې او خپل کلرک له زه رشوت باندې او په سفارش باندې ورځم او کار پرې کوم نو پردی به دلته څه کوي هغه به دې دی نه ما ووینم به تښتي موږ به اول خپله معاشره جوړو چې دا د ژوند قابلې خلکو له درناوی ورکولی شي چینی انګریز امریکنی جاپانی هغه تاله عزت هم درکوي تاله امن هم درکوي ستا د مسلو حلونه هم هغه درکوي نو هغې ستا زلمی چې دی نو هلته ځي او کار کوي ته دغه ماحول دلته جوړ کړه چې د خلکو ته خپل حقونه میلاویږي امن میلاویږي ډاکټر اسپتال دا سهولیات موجود دي نو بیا به تاله خلک راځي خو که ته په خپله په سفارشونو او رشوتو پسې ګرځې خپل کار نشي کولی نو داسې معاشرې نه به پردی سره راشي دا خو زه ترقۍ تعریف کوم نو دا کوم چې ډیولپ دی ته وایي چې ستا د وطن مرغۍ هغه وطنونو ته ځي چې چېرته ځان محفوظ محسوسوي چېرته ځان خوشحاله محسوسوي نو د پلار نیکه وطن خلک پرېږدي او پردي وطن ته ځي که تا د خپل وطن ښکلی او ښایسته کو امن دې پکې راوستو سهولیات دې پکې پیدا کړو نو پردي خلک به راځي او ستا دپاره به کار کوي